انجینیر انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر به رادیو آزادی گفت کله موږ پلان کړی دی چې 1,98,000 نهالونه مختلف نوع نهالونه توزیع کو خپل زارعینو ته خپل وګړو ته کونړو ته موږ په کونړ کې یو ډېر ستراتیژیک بوټي لرو چې هغه چارمغز دی یا په محلي اصطلاح غوزان دي نو دغه 1,98,000 نهالونو نه بر علاوه سکالي یو پروژم په پام کې نیولې ده چې موږ د 40,000 نه واخله تر 80,000 پورې د چارمغزو نهالونه توزیع کو او د چارمغزو ځنګل باغونه جوړ کو. و میگوید که در کنار قوریه ها تعداد زیاد گلخانه های شخصی نیز در کنر موجود است که بوته های زیادی را پرورش داده اند. و همچنان گفت که آنان تلاش دارند که با مالکان قوریه های شخصی صحبت کنند تا آنان بوته هایشان را ارزانتر از بوته های وارد شده از خارج در دسترس باغداران قرار دهند. مسئولین زراعت و مالداری میگویند که قبل از ایجاد قوریه ها مردم و فروشنده های بوته ها سالانه به ارزش میلیون ها دلار بوته از پاکستان وارد می کردند که اکثرشان با آب و هوای کنر و اکثر مناطق افغانستان سازگار نبود.